دا شل بېلابېلې پروژې چې د 22,915 متره کانالونو پاکول، د 4,215 متره کاریزونو پاکول او ګابین دیوال جوړول، 900 متره سکیم پایپ لګول، د ویالو کیندل، استنادي دیوالونه جوړول او ورته نور غنیز کارونه پکې شامل دي. د نړیوال بانک په مالي ملاتړ په خوخي ولسوالۍ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست تر چتر لاندې د افغانستان د ټولنیز ملاتړ او معیشت پروګرام په همکاري د CDDO موسسې له لوري د 3 میاشتو په موده کې تطبیقیږي. د پرانیستي په مراسمو کې د لوګر والي، کلیو پراختیا او بیا رغونې رئیس، د خوخي ولسوال ځایي مسؤلینو، مخورو او د سیمې اوسیدونکو ګډون کړی و. د لوګر والي د خوخي ولسونه په دین، نظام او هیواد مین خلک وبلل او د پروژو له تطبیق کوونکو مؤسسو څخه یې مننه وکړه. امارت اسلامی افغانستان هر چی که در توانش است، در وسش است، شب و روز با خدمت ملت مظلوم افغانستان میکوشند. پروژه‌ای که امروز افتتاح میشه در سکتور آبیاری است، کانال است. همین کانال که امروز ما و شما شاهد افتتاحش هستیم 2990 متر طول داره. این پاککاری میشه و 310 مترش به طور اساسی کانکریت ریزی میشه. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې رئیس هم د خوخي خلکو ته د ورته نورو پروژو د تطبیق ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې تر خپلې وسې به هڅه کوي څو په نورو برخو کې هم کار وکړي. موږ د لوګر ولایت په هر ولسوالۍ کې او په هر کلي کې چې څومره د دوی ضروريات دي، مشکلات دي، هغه موږ راټول کړي دي او وخت په وخت هم هغوی د کوم خدمت چې زموږ په وس کې وي هغه مو رسولی ده. د مشرانو په امر سره موږ شکر الحمدلله د دغه پروژې چې اوس شروع شوې ده د دې نه هم خوشحال یو او مخکې چې د کوم کار په آمدن د امارت اسلامي چې کله په افغانستان کې امارت اسلامي په قدرت ورسېده. دا یادونې وړ ده چې د دغو پروژو له لارې 1180 تنو ته د 3 میاشتو لپاره کاري زمینه مساعدېږي او ډېر ژر 100 نورې پروژې هم د 100 میلیون افغانیو په ارزښت په یاد ولسوالۍ کې پیلېدونکي دي.